هیڅکله به موږ 30 اکتوبر 2023 ایرنوک افغانان ورو دا به هر کال په خوشحالۍ وانه منځو د نن نه یو کال مخکې 2023 کال چې نړیوال جام د کرکټ په 500 ورځونو په انډیا کې موږ د کرکټ په ډګر کې په میدان کې پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکړو د یو کال وروسته د تاسو ټول افغانانو ته مبارکي ویم ټول ملت ته مبارکي ویم د دې بختور پاچا کاموال تر سپیشل د افغانستان ملي لوبډلې ته مبارکي ویم حشمت الله شهیدي صاحب ته راشد خان ته نبی جان ته څومره کرکټران چې یو داسې تاریخ مرقم کو چې همیشه به تاسې افغانان یادوي افغانان ورونو نن 2023 کال دی یو داسې ورځ وه یو داسې شپه وه چې موږ او تاسې یقین هم نشو کولی ځکه د هغې نه 4 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې د پاکستان پلار چې لندن دی د هغې کرکټ ټیم ته شکست ورکو او په بله ورځ هم ورته زوی وویلو پاکستان او یقین وکړئ چې یو داسې خوشحالي وه په هغه شپه چې موږ سره ډېر افغانانو په چنایه کې په انډیا کې چې ما سره رحیم صدیقي و مراد خان و نور د خوست مرګړي د نور ځایونو مرګړي وو بیا د شپې لاړو لوبډلې ته هوټل ته لاړو او په هوټل کې زه نور لوبډالې داسې ټول ولاړو راشد خان کیک کټ کو زه ورسره خوا کې ولاړم نبي جان و نور لوبغاړي وو یو بل رقم خوشحالي وه یو بل رقم اختر وه یقین وکړه چې زما په ژوند کې ما ډېر سفر کړي خو دا یادګار سفر و زما دپاره په دې خاطر وانې چې موږ دپاره غټه خبره په دې وه چې یو زموږ ټیم دومره اول ځل په نړیوال جام 500 ورځونو کې میچونه ګټي او بله خبره دا وه چې د پاکستان و دغه مملکت یا د دې ریاست موږ ته ډېر په سپک نظر کاته د پاکستان میډیا د افغانستان ملي لوبډلې ته ډېر په سپک نظر کاته موږ افغانانو ته په سپک نظر کاته او همیشه بیا په خپل خبرونو کې دا ویل چې د افغانستان کرکټ لوبډله چې دا د پاکستان شناختی کارتونه لري او پاسپورټونه لري او کرکټ په پاکستان کې زده کړي الحمدلله موږ وښودله چې کرکټ کې زده کوئ تاسې د افغانانو نه زده کوئ د افغانستان نه زده کوئ نو دا یو ډېر غټه د افتخار خبره وه او که تاسې کتلي د هغه وخت صدر اعظم هغه کاکړ چې ابراهیم زدران مین اف د میچ خپلو کډوالو ته اعلان کو نو هغې پې بیان ورکړو چې یاره د دې په خلاف یې بیان ورکړو دومره زور یې پاکستان ته دغه میچ ورکړی و چې ټمبم دې په پاکستان ښکته کړی و د دې ریاست وانې ولاکې دومره زور کړی و لکه هغه میچ چې زموږ د پاکستان نه وګټلو نو همیشه د الله تعالی خوشحالي راولي الله تعالی دې زموږ ساتي اتفاق نصیب کړي څه رقم چې په 2023 نړیوال جام 500 ورځونو کې خوشحالي وکړه که چېرته موږ د اسټرالیا نه یو بل میچ ګټلی وی هغه میچ موږ سیمي فاینل ته وتلی شو خو 4 میچ هم وګټل 5 میچ به سیمي فاینل ته وتیو خو الحمدلله بیا په 2023 کال کې موږ ته الله بله خوشحالي وښودله چې په 20 ورځونو نړیوال جام کې سیمي فاینل ته ووتو نو الله تعالی دې همیشه افغانان په اتفاق اتحاد لري الله تعالی دې همیشه دشمنان نابود لري همیشه دې دشمنان موږ ته خړ سترګې لري کرکټ غټ ټیمونه دي د دنیا بیلي او ګټیه خو دا یو بل رقم ګټه په دې وه چې دشمن پوره کوشش کوو چې موږ یو میچ هم ونه ګټو مګر الحمدلله موږ د دشمن نه ډېر په مخکې وانې لاړو او یو داسې اتلولي یو داسې قهرماني زموږ ملي لوبډلې وښوده چې دنیا ورته یارانه شوه او اوس هم ورته دنیا یارانه ده افغانان ورونو زموږ دپاره ځکه معنا لري ځکه دغه ورځ 30 اکتوبر 2023 کې چې دا موږ ته معنا لري چې په افغانستان کې ډېرې بدبختیانې تېرې شوي 40 کاله 15 کاله جنګ نه وروسته چې د وینو سیلابونو او داسې خوشحالي موږ ته الحمدلله الله وښودله نو د الله نه به شکر وباسو او الله تعالی دې همیشه داسې خوشحالي راولي الله تعالی دې موږ په اتفاق او اتحاد کې لري سلام بیا د خپل ملي لوبډلې ته کوم او ستاسې ویاړ افتخار باندې همیشه افغانان یاد ساتي زنده باد افغانستان خدای پامان